بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي ناصري یم یو ځل بیا غواړم چې د جایز یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې موږ غواړو چې هغه سټریمونه مو چې په واټرشیډ کې معلوم کړل اوس هغه په لاین یا په پلی لاین باندې تبدیل کړو. دې کار له خاطره زه بیرته د ارقام صفحې ته ځم. دا د ارقام صفحه دی چې په تېر درس کې موږ دغه د واټرشیډ نه سټریمونه د سرچ وینډو کې مو رسټ کلکولیټر ولیکو. کله چې رسټ کلکولیټر ته لاړو کانډیشنل ته لاړو چې په دغه فلو اکیومولیشن کې موږ 1% سټریمونه ځان ته چې کړل معلوم کړل. تاسو 2% معلوموئ، 3% سټریمونه معلوموئ، دا ستاسو اختیار ده. خو عموما 1% سټریمونه معلومیږي. اوس غواړو چې دغه سټریمونه له دغه واټرشیډ نه جدا او هغه په لاین یا په پلی لاین باندې چې کړو تبدیله کړو. زه د سرچ وینډو کې رسټ کلکولیټر لیکم، یا که دلته رسټ کلکولیټر د سرچ وینډو کې نه لیکئ، تاسې راسئ ار ټول باکس ته راغلی. دلته موږ یو ټول سره په نامه د ماف الجبره دلته رسټ کلکولیټر ته رسئ. زه دلته یو کانډیشنل یو شرطیه لیکم، کانډیشنل چې په دغه نتیجه کې کومه نتیجه چې موږ لاسته راوړو، یعنې دغه رسټر چې موږ لاسته راوړو 1% ده. دغه رسټر تاسې هر نمبر کوئ او تاسې ما خپل نوم دلته مثلا آخري نتیجه مو چې د فلو اکیومولیشن نه لاسته راوړی هغه تاسې دلته ذکر کوئ. چې هر نوم مو ورکړی هماغه نوم بیا دلته چې کوئ راولئ. په دې باندې چې ډبل کلیک کوئ دلته اتومات خپله راځي. د ډبل مساوي زموږ سټریمونه په دغه رنګ باندې ښودل سوي نو یو ده. مثلا که سټریمونه په 0 ښودل سوي بیا به 0 لیکئ. زه 1,1 لیکم. آوټپوټ به زموږ څه سي؟ سټریم سي. ستاسو هر نمبر کوئ اختیار لرئ سټریم. آوټپوټ به همیشه په یو فولډر کې دلته چی کوئ سیو کوئ. یعنې یو مشخص فولډر مخکې باید جوړ وي، په هغې کې مثلا فیل هم وي، فلو ډایرکشن هم وي، فلو اکیومولیشن هم وي، هماغه رسټر 1% د سټریمو هم وي. اوس له دې نه بیا موږ چې باسو خپل سټریمونه، یعنې په ما فولډر کې نوم ورکړو په نامه د چې سټریم. دا چې کوم سیو کوم، کله مو مثلا په نامه د سټریم سیو کړه آوټپوټ مو اوکې ورته وایم په ما مشخص فولډر کې اوکې. نتیجه خلاص شوه. اوس دا چې کوم خپل نتیجه اډ کوم سټریم. دا یې موږ چې سو سټریمونه سول. مثلا ته رنګ ورته تغییر کړئ، دا سور رنګ ورکړو معلوم سي. دا یې موږ چې سول سټریمونه سول. یعنې که دا اوس اف هم کړم او فلو اکیومولیشن هم اف کړم، فلو ډایرکشن هم اف کړم او فیل هم اف کړم، واټرشیډ هم چې کوم اف کړم، دا سټریمونه موږ ته سول راغلل. اوس دغه سټریمونه په چې کې دي؟ په رسټر کې دي. یعنې د سیلونه ښکاري چې سیل یا فکسیلونه لري. اوس دغه سټریمونه په چې باندې بدلوم؟ په فیچر باندې بدلوم. په دې معنا چې له راسټر ډیټا نه په چې بدلو؟ په ویکټور ډیټا باندې بدلو. سره پورې موږ د دې لینټ یا طول یا نور کارونه په دې باندې چې وکړای سو، آزاد وکړلی سو. دا کار په دوه طریقو سره کیږي. یوه طریقه دا چې زه بیرته هایدرولوژي ټولز ته ځم. دلته لیکلی دی وایي سټریم ټو فیچر، په دې باندې ډبل کلیک کوي، یعنې دا سټریم په چې باندې بدلو؟ په فیچرو باندې بدلو. انپوټ سټریم رسټر، دلته زه چې ورکوم دا سټریم ورکوم، او انپوټ فلو ډایرکشن رسټر، فلو ډایرکشن هم ورکوم چې ما ډي آی آر ورکړی. تاسې هر نوم ورکړی بیا هماغه ورکوئ. فلو ډایرکشن
آوټپوټ به زموږ چې پولي لاین وي دا پولي لاین او چېرته چې کوو په مو فولډر کې ځان ته سیو کوو stream shp stream شي فایل تاسې هر نمبر کوئ نو به تاسې اختیاري کار ده چې درته معلوم وي خو دا په یو فولډر کې هماغه فولډر کې ځان سره چې کوئ مشخص ساتئ چې ټوله ډیټا مو منسجم په یو فولډر کې وي آوټپوټ مو سیو ورته وایي اوکې ورته وایي دا پروسه خلاص وه اوس اندازه چې کوم اټ کوم دا د stream shp یا شي فایل خپله ډاټ shp دا معنا چې خپل حرف مفهوم ده په چې کې څه کړی شي فایل کې څه کړی په دې باندې کلیک کوئ اډ یې کوئ دا اوس سټریمونه زموږ چې ته بدل شول یو لاین یا پولي لاین ته چې شول تبدیله شول بله طریقه یې دا ده چې تاسې په کنورژن ټول سره ځئ کنورژن ټولز فرام راستر ته به راسئ راستر به چې ته ولیکئ ټو پولي لاین ځکه دا زموږ چې د لاین ده یعنې راستر به چې باندې بدلوو په پولي لاین باندې بدلوو دې باندې ډبل کلیک وکړئ دا وینډو چې کېږي واضحېږي دلته لیکلی چې انپوټ راستر همدا راستر ورکوو چې دا زموږ چې ده د سټریم ده او آوټپوټ پولي لاین فیچر دا چېرته چې کوو سیو کوو مثلا لیکم چې سټریم لاین نوم یې ورته چینجوس په یو نوم باندې چې کېږي نه اخلي سټریم لاین سیو اوکې نتیجه کامیابه شوه دا چې کوم اټ کوم یعنې سټریم لاین هم چې کوم اټ کوم اټ دا طریقه د اټ کولو او دا طریقه د چې څو تبدیلېدلی شوه اوس که دغه سټریمونه زه لرې کړم دا اوس دا سټریمونه بیرته په چېر کې دي دا په اوس فیچر کې دي پر مخکې سیلونه او فکسونه درلودل اوس هغه چې کېږي نه لري یعنې سټریمونه مو په چې باندې به تبدیله شول په فیچر باندې تبدیله شول دا زموږ د نن ورځې درس ښه وخت ولرئ کامیاب واوسئ پر سبا درس کې به انشاءالله موږ غواړو چې په دغه واټر شیډ کې که چیرې موږ یو بند په دغه منطقه کې جوړ کړو هغه بند به څومره اوبه له ځان سره چې کړي ذخیره کړي او یا دا واټر شیډ څومره سلوپ لري دا کارونه به انشاءالله وکړو په راتلونکي درسونو کې ښه وخت ولرئ کامیاب واوسئ